اوس یو غزل اخري بل دی او اصلي حقیقت دا دی چې د چا دوه ښځې نه هم دغه حالات دي خو هغه حل نه وایي زه خو تاسو ته مو زه کوچوان سړی یم نو زه خو لکه زړه مې راغی سپینې ډاګې وایم لکه بس بلکل که نه جي خدایه څومره دې مجبوره کړه مننه چې د دوو ښځو جوړ شو دی راته ګنه که زه هر څومره انصاف راولم ځان کې خو دا دواړه کوي شکونه په خاونه زه تا ته به د دې غمه زر ملنګ شمه ځان له ګورم یو کچکول ورسره که نه لکه د کوره بار ته وځم مطلب دا دی ملنګ به شم یما د دوو ښځو شوهر زه ستړی ستومانه شم بهر زه په مزدورۍ مې د ملا پټ خواصلیږي ترس په ما د دونه کیږي او سهار د کوره ځم په جنګه زړګی زما شروع رتنګه ویم چې خوښې یو ځنګلې کور کې خو یو بل ته کنځلې کله چې راشم مازدیګر زه هسې یخته شمه په شر زه ویم خدایه پاکه زندګي به څنګه تېرېږي ترس په ما د دونه کیږي یمه د دوو ښځو شوهر زه ستړی ستومانه شم بهر زه په مزدورۍ مې د ملا پټ خواصلیږي ترس په ما د دونه کیږي کله په خسلوک شورو شي کله یو بل ته په خیرو شي کله کنځي د یو بل میاندې کله په یو بل پورې خاندي کله د جنګ نشم خبر زه لږ ساعت ودرېږم بهر زه د دو پلاران میاندې په ډکو کې بادېږي ترس په ما د دونه کیږي یمه د دوو ښځو شوهر زه ستړی ستومانه شم بهر زه په مزدورۍ مې د ملا پټ خواصلیږي ترس په ما د دونه کیږي هر کار د دو خو د سیالی دی د غوا بیزي که د پیالی دی مړی به نشي دا وږ سترګې هر وخت په زد کې دا بزرګې تا تا خان وایې شوم خبر زه یوه به ولم په کمر زه که د خپل زوړ خوینه دونه قلاریږي ترس په ما د دونه کیږي یمه د دوو ښځو شوهر زه ستړی ستومانه شم بهر زه په مزدورۍ مې د ملا پټ خواصلیږي ترس په ما د دونه کیږي